مننه دریا صاحب ټولو نه اول خو ستاسو یو جان مننه کوم چې تاسو د هغه لرې ځای نه منګورې نه روان شوئ او اکبرزاده صاحب یو بانه کړلی مونږ یاره پروګرام د هغه پروګرام هغه له ایښودی شوی هم دی ولې دی سعودي ته روان دی مونږ یاره بیا پته نه لګي چې کله میلاوي او کله نه میلاوي که نه دریم صاحب الله دې وکړي چې داسې مونږ بار بار میلاو شو دا کوم ماحول چې جوړ شوی دی الله دې دا زموږ په ژوند کې بیا بیا راولي نو ستاسو یو جان مننه سکندر خان راغلی صابر صاحب دی او دریم صاحب تاسو په خپله راغلي نو زه خو تاسو په خپله باندې ولیدم د یو واسین شاهکار دی ښکلی ځای دی او د قدرت نظارې ټولې دلته تا ته ښکاري لکه څنګه د منظر ته وګوره که نه خیال دی دریاب صاحب بل د سیاحت په باره کې تاسو ووایئ نو زموږ د خپل وزیر اعلی نه دا غوښتنه ده چې یاره لکه دې زموږ د ډډو له چا د سره څه اهمیت نه دی ورکړی که نه داسې ځایونه دي چې دا ځنګل او دا واوره او دا ځایونه په نورو ځایونو کې نشته خو څه دي چې په سیټ پاتې شوي دي چا د دې دا خیال نه دی کړی نو هغه په دې باندې لکه نظرثاني وکړي دا روډ ته کولاو شي او روډ نور ښه دی برابر دی خو چې نظرثاني پرې وشي 45 کیلومتر د منګورې نه او زموږ چوپریال نه چې دی نه تقریبا دغه به هم د دې نه 15-20 کیلومتر خو به دغه ځای نه جوړېږي بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو ملګرو دا موږ راغلي یو دا موږ سولاتن ته راغلي یو د مټې د چوپریال نه بره دا ډېره ښایسته علاقه ده دې ملګرو ځان له پکنیک وکړو خوراکي هم وکړو ډېر ښکلی خوند یې وکړو او دوی په دې مهم راوتلي دي نن چې وایي مینه وکړئ او مینه وویشئ نو زمونږ معاشي استحکام او زمونږ معاشره زمونږ ورورولي به هله قایم شي نو د دوی سره به یوه خبره کوو چې دوی څه ویل غواړي ماشاءالله سوات خو هر ځای داسې ښایسته دی چې یو تر بله لامحدوده دی سیوا دی ښایست او قدرت او الله پاک ول ډېر حسن ورکړی او دا پیغام هم دا ورکومه چې یو بل سره مینه وکړو نفرت نه هیڅ نه جوړېږي یاره دا علاقه هم ډېره ښایسته ده ټول سوات ښایسته دی د سوات ګوټ ګوټ هره دره هره بانډه هر ځای ښایسته دی خو دا نن چې موږ رالو دا په ژوند کې اولنی ځل دی چې داسې ته زه رالم نو زما په نیز باندې د دې نه ښایسته ځای اډوشتی نه خو د خلکو د نظر نه لږ پناه دی او څه د روډ دا مسلې ده چې که دا حل شو او دا شو نو زه وایم چې ملم جبا او کالام او ګبین جبا او دا هر څه به خلک پرېږدي او دې طرف ته برآمد شي او د سیاحت یو ښکلی مقام دی د سړي زړه پکې روح پکې خوشحالېږي چې دا خو موږ راغونډ شو جوبانه اکبرزاده رور شو چې د هغه دپاره موږ یو پروګرام کوو او یو الوداعي پارټي وله موږ ورکړه دریاب صاحب ډېره مننه نن د محفل ډېر زیات خوند وکړو مرګرو سره پکې ملاقات وشو او د اکبرزاده صاحب هغه میلمستیا وشوه ولې سړی روان دی مسافرۍ ته نو موږ وایو چې دا حوصله افزایي وشي او تا به چای اړولی ها دریاب صاحب ستاسو یو جان مننه چې دلته رالی او د ملګرو سره ملاقاتونه وشو او د محفل ډېر زیات خوند وکړو دریاب صاحب بانه خو زمونږ اکبرزاده اکبر صاحب وه د هغه میلمستیا وه او د ملګرو چې راغونډېږو د سره به پکې یو ټوټه ګپه لګولې مسافرۍ ته روان دی خو نورو ملګرو سره پکې ملاقاتونه وشو نو ډېر زیات خوند یې وکړو او الله دې وکړي چې زموږ دا ناست هم دقسې قایم وي د یو بل سره او ژوند هم دا دی دریاب صاحب چې د یو بل سره داسې په خلوص او په مینه باندې کښېني دغه ژوند دی بس جی بس زموږ نه میلمانه راغلي وو دې ځایونو ته او موږ سره ملاقات وشو الحمدلله بیا به هم که خیر میلاویږو او بره سولاتن ته راغلي وو او ډېر ښکلې علاقه ده خو صرف د دې روډ مسله ده انشاءالله چې دا ټیک شي نو بیا به هېڅ پرابلم نه وي کتونکو د وحدت ټي وي په شیشه باندې ستاسو سره ستاسو ورور انورعلي انور جروال یم موږ راغلي یو د خپلو مشرانو سره چې په هغې کې زموږ ډېر قدرمن مشران کوم چې ژوندی زړه لري ماشاءالله اصل کې خبره دا ده موږ راغلي یو سولاتن ته دا سولاتن ما په ژوند کې په اول ځل باندې ولیدو او زموږ د دې ګروپ د ملګرو په برکت باندې د هغوی نومونه چونکې په دې سکرین باندې به تاسو ته دریاب صاحب ورکړي ټول خو زمونږ دا ګروپ چې دی نو دا ماشاءالله د ژوند نه خوند لي دوی په ځان باندې ژوند چې دی لنډ تنګ کړی نه دی دوی ژوند کوي خو په مینه محبت کوي مینه محبت ویشي او په مینه باندې خپل د ګروپ ته او د غونډې ته خلک رابلي زمونږ قدرمن مشر اکبرزاده اکبر صاحب چونکې سعودي عرب ته واپس روان دی نو د ده په درناوي کې هم دغه یو پروګرام ملګرو را جوړ کړی او د دې ټولو هم مننه کوو د اکبر صاحب هم مننه کوو چې دوی خپل قیمتي وخت موږ ته راکړو نو زه دغه پیغام ورکوم چې دا کوم علاقه ده د سولاتنو
نو دا د سیر و سیاحت دپاره ډېره موزون ده خو د حکومت څه پاملرنه ورته پکار ده څه کارونه پکې روان هم دي بهرحال د وزیر اعلی صاحب حلقه ده نو شاید چې وبشي پکې خو د دې علاقې د خلکو له هم پکار ده چې څه غوښتنې د هغوی نه وکړي دغه وخت دی چې کار دې والي او دا د کالام نه ملم جبې نه یا د ګبین جبې نه د هغې په مقابله کې علاقه ده که د هغې نه ښه نه وي نو بده به نه وي ځمکه په انسانانو هم ښکلي کېږي اوس زموږ دا ګروپ را جوړ شوی دی ټول پکې ډېر مینه ناک خلک دی نو مینه وکړئ او مینه وویشئ ډېره زیاته مننه بسم الله الرحمن الرحیم د وحدت ټي وي کتونکو ټولو ملګرو السلام علیکم ډېر خواږه او ډېر درانه ملګري دي را سره د اکبرزاده اکبر صاحب دپاره یې الوداعي پروګرام کړی و په هغې کې موږ ته هم د شرکت بلنه وه او ګلزار خان سکندر خان انور علي انور صاحب وصال صاحب رشید صاحب شرافت علي خان رحیمداد خان دا ملګري را سره ټول دي او د دې علاقې ته راغلي وو دلته کې یو پروګرام وکړو یقینا چې ډېر خوند یې واخیستو د ژوند نه هسې ستړي یو او نن راوتلي وو لږ ډېر سکون راته میلاو شو ډېره مننه علیکم موږ ډېر زیات لکه خوشحاله شو چې تاسو راغلئ هغې مینګورې نه خو تاسو ډېر شکریه ادا کوو السلام علیکم او دا میلمانه زموږ راغلي دریاب صاحب دی او سکندر صاحب دی او دا ټول ځایونه راغلي د لرې ځایونه راغلي دا زموږ علاقه ده او موږ دا علاقه ورته وښیو ډېره ښکلې واوره شوې ده موږ برتلو هغه د سپنسر دی که نه برتلو خو هلته کې ګاډي راته پیل شو چې بره لا نه وړو هم دا واوره پرته ده موږ خپل پروګرام وکړو او ستاسو د میلمنو ډېره مهرباني یو جیان مننه دریاب صاحب دا خو زمونږ ملګري د مینګورې نه د اکبرزاده اکبر صاحب الوداعي دپاره راغونډ شوي وو او بیا زمونږ طرف ته راتلو نو موږ سو اتن طرف ته را په چکر کړو دا زمونږ غاړې ته رالو نو موږ هغې ټولو ملګرو ته د داسې خوشحاله شو او داسې ښکلی محفل او ډېر ښکلی پروګرام وچلېد او سولاتن هغو خوښ هم ډېر زیات کو ډیره مننه محترم دریاب صاحب ستاسو د ټولو ملګرو یو جهان مننه محترم گلزار خان دی دریاب صاحب او سکندر خان جناب صابر صاحب دا ټول ملګري تاسو راغونډ شو او موږ له یو مینه راکړه محبتونه یې راکړه او زه ستاسو ډیره شکریه ادا کوم زما سره داسې الفاظ نشي د هغې زه ستاسو شکریه ادا کوم الله یو خوشحاله کړه بل دې علاقې ته رالو یقینا چې د گلزار خان د برکته یو دا طرف ولیدو ځکه چې د دې سره په دې ځای کې ملاقات ضروري و نو ډېره زیاته ښکلې علاقه ده او موږ پکې ډېر ښه ناسته وشوه د دې ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه او ستاسو هم ډېره مننه محترم دریاب صاحب الله یو ښاد او آباد لره